ارزان مشکل ده. او جی الله ری تباہ و برباد مکه چې تاسې به دې ویلي ارزان بشي دا سپیره خبره کول ضروري و. ډېر زیات ګران دي. وجه نو به د هغه وخت دوبۍ ته روان دي. دې خو موږ به یې کوو 2,30,000 ورپسې 2,20,000 ورپسې 2,15,000. یاره جی بس د درمیاني څارویو چې زمونږ هم پکې تاوان یې وام ته پکې ریلیف او جی مطلب چې بمپر ټو بمپر یې او جی که دا مهاجرین روان دي که نه نو کېدای شي د دې د وجې لږ ارزان شي. نو مطلب دا خو داسې شو چې راشه مامازوی دی لیونی دی طارقه خپې وباسه بچې. سوداګري کسي صاحب مونږ قصابان یو جی قصابان یې ښه اوس خو به صرف ستاسو څاروي ځي راځي که نه همداسې دا او جی او دا راته وایي چې ستاسو د قصابۍ دا چې کوم څاروي که نه نو دا مونږ اول کلي کې کتل په 500 روپۍ کیلو مو ورکوله حالانکې په 1,500 یا په 1,200 روپۍ باندې غوښه ده داسې حساب دی. یاره سرجي داسې ده چې کوم زاړه څاروي چې کومې میښې زړې غواګانې د هغې غوښه ارزانه ده او کوم چې کچه څاروي یا دوه غاښۍ کوم چې پنجاب نه راځي نو د هغې غوښه ګرانه 1,200 دا 500 یا 500 ولا غوښه خوړل پکار دي که نه دي پکار؟ یاره جي چې اندازې ته وګوره نو لکه ډېر زاړه یې نو خوړل پکار دي که نه دي؟ څوک یې خوري او څوک یې نه خوري بس زړه خبره ده. ګوره سمه خبره وکړه د چا طبیعت مني هغه خوري چا طبیعت نه مني بس نه خوري کچا څاروي اخلي هغه بوځي. په خدای چې نواز شریف ته په خدای که سپینه خبره به وکړي هغه څاروي به کله راځي مانډې ته رقم د قربانۍ دي هغه بس تقریبا وایي چې اوس نم ګاګونه راځي څاروي اخلي اوس نم اخلي چا سره ځي خپل هغه د اوس نم اخلي هغه تقریبا وایي چې 10-15 دن بعد به هغه سټارټ شي. څاروي څنګه دي؟ څاروي یاره په اوسني وخت کې تقریبا وایي چې د دغه په مطابق بس برابر روان دي نه ډېر ګران دي نه ډېر ارزان دي. زموږ افغانانو نه روان دي خلک وایي دې سره هم څاروي ارزان شي نو دې سره څه تعلق شته؟ یاره نو کېدای شي چې ارزان شي اوس دا غیب بیانه داسې نه شو ویلی کېدای شي چې ارزان شي ملکي څاروي زیات شي بس بیا ارزان شي چې کله کم شي بس بیا ګران شي. دا ځل اندازه څه ده؟ یاره کېدای شي ارزان شي او جی او تا نه دا تپوس کوم چې داسې زوړ څاروی لې دکان له قصابۍ له که نه داسې ګزارې حال لې یاره جی بس د درمیاني څارویو چې زمونږ هم پکې تاوان یې وام ته پکې ریلیف او جی مطلب چې بمپر ټو بمپر یې او جی چې سکریچ مې پکې نه ډېره مهرباني د نور ملګرو سره خو راشه که نه استاد د لرې لرې مزه که نه دا کار دی ښه نه دی که نه ګوره دا کار دی ښه نه دی چې وتښتې که نه ځه بس پرېږده خیر دی ملګری دی څه پوزیشن څه دی دا راته وایه د څه شي جی دا د قربانۍ چې کوم څاروي راځي راولې به که نه به راولې؟ یاره جی انشاءالله شوروم پې کړې ده لیک ډېر روزي او راولو د خیره او مال ډېر زیات پنجاب نه ګران دی مالونه روزي نه پنجاب کې لغونه چالو دي دې د خاطره مالونه روزي نه او انشاءالله 15 ورځې پس به مالونه سټارټ شي. ارزان به که نه بیا به چاړې چلوي؟ یاره ارزان چې سخت کال خبره کوه سخت کال بس د قسمت خبرې او مالونه فی الحال کم دي ارزان مشکله ده. او جی الله ری تباہ و برباد مکه چې تاسې به دې ویلي ارزان بشي دا سپیره خبره کول ضروري و. حاجي صاحب څنګه خیر دی تاسې قرباني ده ما چې لږ جاج والو څه پوزیشن دی؟ یاره جی به داسې کار دی چې کوم شی ګران شي هغه پاکستان کې نه ارزانېږي بیا راغورځېږي نه دا ښه ګران دی او ښه ګران دی غوښه خو د غریب سړي د خوراک نه وتې ده. ته سوداګر یې که قصاب؟ سوداګر یم او ګټو به کله پالش کې او ځای به کله بس مې چرګانو نه خپې تړلي وګوره که نه طارق صاحب د عمده د آرام روزي دي او بس یو څوره دی په چې کله د اختره واضح شي که نه دی به هم بیا غیب شي بس پرې چې پروت وي. السلام علیکم شب څنګه چل دی صحت ښه دی ټیک ټاک یې څنګه حال دی حالات ښه دي
ما وې د اختر نه مخکې موږ لږ جایزه څاروي والو مې څه پوزیشن دی لږ رانږدې شه که نه څاروي خو بس وروره دغه شی دی لږ ګران خو دي یار ځکه چې نن سبا خو کسابي ریټ درته ښه پته ده چې ګران دي او کسابانو ریټ هم سیوا شوی دی 1200 روپۍ کیلو ملي په 1200 روپۍ کیلو ده نو بس راتلونکي وخت کې خو د اختر مخه ده بیا خو به نور هم 2 روپه بیه شي نو بس الله دې خیر وکړي د څاروو د ارزانښت څه اندازه شته که نه چېرې نو که د ماجرین ډېر روان دي که نه نو کېدای شي د دې د وجې لږ ارزان شي موږ کلي کې 400 کې مې بله بوټ کتل 550 روپۍ کیلو وي چې دا کمې غو که دا د پلاستیک غوښي والله د دې خو را دوس پته نشته دا خو به تاسو ته ښه پته وي تا نه تپوس کوم چې دا کم نو بس دا لږ کمزوري څاروي که نه او که نه ښایسته زورې نه میدان د پوسټمارټم نه وې راغوستي داسې وایي نه چې داسې نشو ویلی خو کمزوري وي کمزورې مطلب سي لکه خوار غونتي که نه که یا میا لکه خوراک مسلې ورته که نه مطلب عمر یې والي دا او دغسې وایي دا خوړل پکار دي که نه نو بس دا خو د ډاکټرانو نه تپوس وکړه چې دا کم دی خو ته خورې یاره زه خپله ځاني داسې ښه شی نه دی ښه شی نه دی ډېره مهرباني یاره او زه بس د کټ کې آرام کوم بیا دې د منډو روز صحیح ده مهرباني ډېره شکریہ Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037। دا ټول قصابې مال دی که نه د قربانۍ مال دی دا فلحال موږ راوستي دا قربانۍ کې هم کار کوي کسابۍ کې غاښه 2 دي ها د دې څه ریټ دی دا راته اوس دې خو موږ بیه کوو 2,30,000 ورپسې 2,20,000 ورپسې 2,15,000 2,15,000 ها زاره که تاره که نو ډېر مزه ماله راشه ښه دا راته ووایه چا 2,30,000 تا دا یاده کړه او چې قربانۍ ورځې راشي دا بیا په 3,30,000 شي 4,30,000 شي نه قربانۍ کې بیا د هم دا ریټ چلی همدا به ولې په دې ورځو کې دا ساتنې والا مالونه ټولوي که نه سیټ ته کوي دا قربانو والا بیا قربانۍ کې مالونه ډېر وځي د ریټ هم بیا هم همدا وي همدا به چلی په دې ورځو کې دا مالونه کمي قربانۍ والا هم ټولې او ساتنې والا او کسابان هم ټولې بل پکټرانې شروع دي ټول مالونه بار روان دي ګټو مټو لاتلې منډو ته پنجاب ته ګلانې موږ پرون راغلي یو دا هم راوستي ها څونه مال یې راوستی یاره تقریبا 20 څاروي هم راوستي 20 څاروي صحیح یاره طارق خان چې څوک یې لکه زموږ مخکې والي نو ښه وي ټیک ته که نه بس موږ مخکې لو یار صحیح بیا وروسته خو دوی سره چړي وي اورې زه الله دې خیر وکړي ډېره مهرباني او مال ښه مال دی یار دا د اوس اوس راوستل او جا مال له کوم ځای دی؟ پرون راغلی لاهور نه راغلی لاهور نه راغلی تاسو نن سبا مال راوړی د قربانۍ او جی ډېر سیسټم څه دی ارزان دی ګران دی مولوي صاحب جان لا ډېر ګران دی ما ډېر زیات ګران دی وجه نو به د هغه وخت دوبۍ ته روان دي دوبۍ ته ځي نو د دې په وجه دا شي پکې اوس لا نوی سټارټ شوی دی ډېر نو دلته کې هغه دغه لګېدلې ده که نه په دې کالا منډۍ کې نه دا کالا منډۍ سره جوخته پیوټري د هغې تللي نه هغې نه بیا دوبۍ ته ځي بره نو زموږ دغه وخت شیخان خوري که څوک خوري بس همدا شیخان یې خوري زموږ د څاروي غوښې یادو جي خفه نه شي دا راته ووایه چې دا دونه څاروي بهر ځي نو دا خو بیا د اثر په دې اختر کې هم غورځېږي یار څاروي به کم وي نو څاروي ډېر بره ځي نو ځکه دلته کم وي د اختر کې به څه پوزیشن وي نو بس والله کار موږ ته ګران ښکاري څاروي به ارزاني که به ډېر ګران به ګران وي ډېر زیات به ګران دا څه لاله حاجي صاحب دا خیرات ده خیرات دی او د کوم ځای د جمیل چوک د جمیل چوک نه دا افغانستان کې پاکستان پاکستان د پاکستان محمد جان صاحب دا خیرات کې هغه دا تور دی ته تاسو ریټ یار هغه 315 دا خو اختر ډېر لري دی د دې وزن هم شپږ مانه دی جی او جو وزن باندې خرڅیږي وزن هم د دې او نو دغه ځای هم کنه مونږ خو اختر سوچ کو تا سره خو اوس د ماشین ګندې کوو بس د اختر د اوس مړه دونه فرق نه دی د 700 فرق فرق دونه فرق نه ان شاء الله ما خو چې د اختر نه سړی د مخ کې وایي نو گزاره به کوي نو بدل 15 فرق شي دونه فرق نه دونه فرق نه راځي ما اشتیا خبره ان شاء الله ولنه دونه فرق نه راځي ها دا خو 3 لکه 15 وایي بس موږ ګورو خو واري ته به ګورو نو واري نه بار ده خو اثر څوک نه کوي څومره چې تیره
بلیټو کنه وایي پښتون هم وایي او مسلمان هم وایي دا مسله نه کوي موږ هم نه کوو پې که موږ څه کار کوي حاجي صاحب موږ د غریبۍ ټک پې کوو دا له خو دغه کار کوي غاړو څه کار کوي حاجي صاحب زه هېڅ هم نه کوم بیمار سړی یم پروت یم یو کار نه کوي حاجي صاحب ودرېږه لکه ته خو 3,15,000 دی یو مهران پې ځان له نه دا ډېر ګران وایي نو ګران خو وایي موږ هم ګرځو پسې نو ګرد بورې مې ګرمۍ خراب دا چې خوارېدل په اختر ورځو کې دي اوس هم دي نو مطلب دا خدا شو چې راشم مازوي دی طارقه خپې وباسه بچې غیبېږه बेपनाह सफेदी चमके असौदिया डबल एक्शन पावर मैजिक में कपड़े धुलके कपड़ों में लाए ऐसा निखार कपड़ा लगे नया हर बार असौदिया डबल एक्शन कैमल ब्रांड पावर मैजिक वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री मंजूर हुसैन मैनेजिंग डायरेक्टर 034492000520 دا اوس د قربانۍ مال دی د قصابۍ مال دی بس ګډ وډ ده قربانۍ هم پکې چلیږي قصابۍ هم پکې چلیږي دا څه ریټ دی دا راته وایه دی خو 195 به آخري ورکړي 195 دا 145 آخري 145 اختر کې به دې سارو څه پوزیشن دی دنه به جرمني ګرني ټوټ شي کنه په دغه ریټ په ورکړي نه دونه قربانو کې ساروي ګران نه یاست دا خلک وایي خدا قصابي ریټ لاتی تیز ده او 1200 کیلو غوښه ده نو چې حساب وکړئ د 3 منه سارو ډېرې روپۍ جوړېږي قصاب ته څه پاتې کېږي یاره مړه قصابان خوارانه ملامت نه دي په 1200 په سرمن کې پې خرڅېږي زم قصاب والله دې نه هغه د خپلې پیسې څنګه را سر کوي بس چې دغه والي دا پسې دا 1,95 1 لا نه څه کم 2 لک روپۍ شو دا چې هغه لال کې دی نه هغه ځان له دا 2 لک روپۍ ګټه روباسي یاره مشکله ده خواران هغوی هم په جړا دي او په دې کې لا خوارانو باندې پرچې هم دي ډېرې تاسو بیا څه کوئ نو موږ هم ورته ناست دي دا ده څه ګیاګانې ورته اچو خرڅېږي نه بس یو خبره کوم دی خو په ګېډه موړ ساتي ته خو به ورته نار ناست دی خامخا دا خو غواړي که نه دی خو ته به د خپله خرچه د کم ځای نه به دی خو به موړ ساتې خو تاسو څه کوئ خرچې خو بس سیوا شوي دي او بل نه پوره کېږي هر سړی مړه په سوداګر به هم سوچ کوي چې خدای پاکه دا ګایا موږ له هم جایز وي چې موږ به هم ورسره خوړې ګران کار دی که نه ګران کار دی دا چې دا بورې او دا دې کې څه سره کې بورې دي او بوس دي او کوتره ده او زه ورپسې نو دا بله چاپ بله خرچه دی ده دا خو دا ساتل لکه سړی چې مرسیډیز ساتي والله الله دې رحم وکړي طارق صاحب مخکې زو الله دې نه کي ډېره مهرباني دا مال قربانۍ ده که د قصابۍ د خیرات هم دی دا د قربانۍ مال راغلی بس اوس به راځي دا هم د قربانۍ لپاره هم خلک راځي ټول یې څه دي مطلب دا طارق ازالې دا پسې د دې خو 2,10,000 د آخرینې یو فاینل دی بس دا یو حساب دی ټول 2 لک او 10 20 دا خو اوس زما په حساب خو یاره بس مناسب ریټ به ورته زویم طارق که نه بیا به قربانۍ کې دا څنګه راکټ پتی جوړي که نه په ځمکه به الله ته پته ده نو الله دې خیر وکړي دا ګراني نه ډېره سخته او سارے رسو نه شاړ دی قربانۍ کې به دې په 2-10 ورکړې که نه الله دې نه 2 10 2 15 20 ها بالکل تو سره څه کوې بس وراره دی دی صرف چکر لري بس چکر لري دا ان شاء الله تعالی بس پاس کوم او دا به مکرم نه دې بندوبست کوم څه به جوړېږي ان شاء الله بس کوشش کوو چې ښه جوب راته مې وشي مثلا نو بس موږ خپل دا کوشش دی چې پولیس ته لاړ شو یا داسې بل څه وي که نه خو زیاته د موږ پولیس ته کوشش دی چې لاړ شو پولیس نوکري دی او جی بالکل زه خدای رستا هم د ارمان پوره کړي خو زه به ته یو خبر وکړم جی خدای د نوکرونه دا ښکار ښه دی بالکل صحیح یکم ته به دې دا وازه خولې نیولي وازه خولې یکم ته دا تنخواګانې زمونږ هم چې بالکل تاسو هم سپېرې نه شکر دی همدې کار کې ښه یو څنګه एकदम نیک شو دا کار ښه دی دا کار ښه دی او اړله کار مه ګوره سرکار کې ځینې سبا سي دي دا خپل روزګار ډېر ښه دی 200 کسان به سره کار هم کوي او په یو څاروي کې به ستا د 3 میاشتو تنخوا روزي دا راته 3 میاشتې دا ولې یو نیم لک ګټي څه چې پرېږدي که نه دا تاسو چې صرف دا یو سیزن ووایه کاکاجي پرېږدل چې دا یو سیزن ته صرف ووایه که نه بس سره پتیانې خو زه بهرحال دا راته ووایه اخري تپوس نه کوم چې منډو ته سټارټ شوی د پنجاب نه مال راوړی که نه راوړی
دا پنجاب نه وروړو کنه تلې اوس هم دا مال او دا د اتوار پر ورځ راوسته د پینځم ته خرڅ کړی ګاک سٹارټ شوی دی ګاک را خاص چک نه چې ورځ لا ډېرې دي خاطر چې ټول ورځ تنګي کې خو نه نه جی مشغول یې مشغول یم سره جی حالات تی خدي ټیک ټاک چې ته مې ولیدې ما یاره دا خبره د سارو غټ سوداګري درته دا چې حواله او جی دا مو هوټل له هوټل مې راځي څنګه حواله شکر الله په خپل الوي دا ما سارو معلومات کولو نو کا کم لا نشته فل هله قصابه مال له قرباني مال کم دی او جی د قرباني مال خلا نه راوته چې دلته ناسو چې مې هوټل چلے نو تم پکې سارو دواله وی خرڅه په ګټه کنه نه جی نه مخبل کاروبار کو جی هوټل کو دا چیز ولې نه کوي کې هم ډیره ګټه نو بس دا خو ګټه شته خو تاوان پکې ډیر دی جی او جی اوس حالات یې زره څه پوزیشن دی یره په خل خلای سم نشته هم د کسابې لند روان دي او جی ارزان دي که ګران دي نه سارو خو جی ګران دي ارزان کوم پاکستان ټول ګران دي جی کمی شي ارزان دي ستا کاودار چی چل کین نه د بر نر ګران دي جی ساروی خو پرېدا اشنی بر اوالی وی 80 روپے شل ک تشنی وب کاوا پاک 80 روپے ریټ خو نه 70 نه جی 50 دی جی 50 او جی بار 60 ته مونږ جلته 50 امنونه نه کنه نه جی دا سیام غټ چانک دی غټ چانک او جی او چې پاسو چې جی په 80 روپے او جی زموږ ریټ دلته کم دی جی پښتون خورا چم ډیر سکینو پاتیا تاسو په سوچ کا مړه ارس ګران دي جی چني ګران دي تور چې ګران ده دار سړی خو موږ لرامنډه و چې دا د فیروز دی بار چم ته پوتنه کې دا څه شي دي بار راک چم ته پوتنه تور چې په تور چینو ته پوت نشته دی او شي ته پوت نشته خالی و یاره دا ګران دي دلته د موږ په ور ثو جی تاسو کارم ولاړ د اور کار دی جی مطلب دا صرف کټې نه ستا چم ګران او جی ورته ګران دي زه الله دې خیر جرا ولي امين چې مړه وسر سړی ته 2000 پیسې بچي او باچا تبنو کرینه کې تم دا کاری صحیح شو بیرغوان ان شاء الله او اخر کې دوه خبرې چې د اختر आवाज ده الله دیو کې چې خډیر ساروی راشي او خارزان تاسو ترلاس شي امين ثم امين ډیره مهرباني یاره الله دې خلر الله دې خلر ډیره مهرباني بس ټکا په کار امر ته پته الله دې خلر راځي سه